د افغانستان په پوهنتونونو کې د ژبو او ادبیاتو له پوهنځي فارغ محصلان ولې په عملي ډګر کې کار نشي کولی؟ د افغانستان په پوهنتونونو کې د ژبو او ادبیاتو د پوهنځیو له فارغینو دا توقع کیږي چې باید لیکوال، شاعر او یا هم محقق واوسي. خو د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د هرې فارغې دورې په منځ کې د ګوتو په شمېر فارغ محصلان د خپل مسلک اړوند عملي کار کولی شي. ستونزه په څه کې ده؟ زما همکار بصیر الحق عادل دا مسله د پوهنتون له 2 استادانو سره څېړلې ده. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو د پښتو ژبې او ادبیاتو د 2 محصلینو نظر در سره شریکوو. په کابل پوهنتون کې د ماستري دورې محصلې فرزانه زیار ته ستونزه په نصاب کې ښکاري. کله چې موږ د ادبیاتو پوهنځي ته داخل شو هلته داسې وچ مضامین ډېر زیات وي چې هغه فقط حفظول وي. استاد هم په تعریف باندې ډېر زیات ټینګار کوي. هغه تعریف چې خپله راوړی دی کله یې حتی په امتحان کې د خانهخوالۍ په ډول باندې راوړي چې تا باید هماغه نقاط په نقاط باندې تعریف حفظ کړی وي. نو موږ په ادبیاتو کې داسې مضامین نه لرو چې هلته زموږ ذوق راوپارېږي او موږ وکولی شو چې لنډه کیسه، ناول او داسې نور ادبي مضامین پکې ولیکو. او ډېر پر دې باندې ټینګار هم نه وي شوی چې موږ باید په لیکوالۍ برخه کې ډېر کار وکړو. فقط دا ده چې چپتر باید په سم ډول باندې حفظ کړي، نقاط په نقاط حفظ کړي لکه قرآن شریف چې حفظوي، ځکه چې په امتحان کې همدغسې یو پوښتنه درته راځي. بل په هلته د ادب تاریخ پر ځای باندې په تذکرو باندې ډېر زیات تاکید شوی وي. پلانی د چا زوی وای په کوم نسب دی ډېر زیات ارزښت ورکولو، په کوم کال کې زیږېدلی و، په کوم کال کې وفات شوی ده، په کوم کال کې پلانی کتاب لیکلی ده. پر د ځای د دې چې د کتاب پر محتوا باندې خبرې وشي چې په کتاب کې څه راغلي دي، دا ورته ډېر زیات اړین وي چې کتاب په کوم کال باندې لیکل شوی ده. او بل دا چې د ادبیاتو او ژبپوهنې ګډ لوستل دي، یعنې موږ ادبیات او ژبپوهنه سره ګډ لولو. کله حتی د یو ادبیاتو استاد راځي موږ ته ژبپوهنه درس راکوي. زموږ استادانو کې هم دا فرق نه وي تر ډېرې اندازې پورې چې څوک د ژبپوهنې استاد ده، څوک د ادبیاتو استاد ده. یو استاد راځي هم ژبپوهنه درس ورکوي او هم ادبپوهنه درس ورکوي. نو ځکه په ادبیاتو کې موږ ډېر داسې کسان لاسته نه راوړو چې هغوی د لنډې کیسې ولیکي، ناولونه دې ولیکي، د ادبیاتو په نورو برخو کې کار وکړي. په کابل پوهنتون کې د پښتو ژبې او ادبیاتو د ماستري دورې د محصلې فرزانه زیار له دې نظر سره چې مشکل په نصاب کې دی، د ماستري دورې بل محصل نور کمال ارشاد هم نظر دی. خو دی وایي چې اکاډمیک ماحول د ادبیاتو لپاره تر یوه بریده کار کړی دی. داسې هم نه ده چې بیخي یې څه نه دي کړي. ژبپوهنه ځان ته بخش لري او د دې ترڅنګ ادبپوهنه ځان ته بخش لري. محصل کولی شي په دې 2 بخشونو کې کوم یو چې خوښیږي عمل ته زده کړې وکړي. خو موږ بیا هم دلته د حق له محصل نه اخیستی دی، دغسې څه نشته. نو یوه ستونزه د نصاب ستونزه ده په عموم کې. دویمه موضوع دا ده چې په ټولنه کې هغسې فرصتونه هم نشته. لکه د مثال په ډول یو کس فارغېږي له ادبیاتو نه، هغه ښه لیکوال دی، هغه په نورو بخشونو کې لیکوالي کولی شي. هغه که شاعر وي، که لیکوال وي، که مثلا د مثال په ډول کره کتونکی دی، ارزونکی دی، دا ټول د همدې بخش کسان دي. ولې دوی ته دلته فرصتونه نشته. که تاسو نږدې هندوستان ته وګورئ، په هندوستان کې له ادبیاتو چې څومره کسان فارغېږي تر ټولو ډېر فرصتونه د کار دوی ته متوجه دي او دوی ورسره مخامخ دي. ځکه هلته فلم دی، هلته تیاتر دی، هلته سینما ده، هلته خامخا لیک کېږي، هلته شعر لیکل کېږي، هلته موسیقي ده، سندره ده. دا ټول شیان چې دي دا پر ادبیاتو متمرکز دي، یعنې دا له ادبیاتو اغېزمن دي. ادبیات پکې ډېره زیاته ونډه ورول لري. موږ په ټولنه کې دغه فرصتونه نشته. د کابل پوهنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو د ماستري دورې د محصل نور کمال ارشاد څرګندونې مو اورېدې. اوس به بحث ته راشو. له 2 استادانو به واورو چې د دې محصلینو له انتقادونو سره تر څه بریده موافق دي. بصیر الحق عادل د هلمند پوهنتون د استاد ډاکټر نور احمد ایمل او د همدې پوهنتون د پښتو څانګې د بل استاد نذیر احمد رښتینی نظر اخیستی دی. لومړی هم د نصاب په تړاو له ډاکټر ایمل څخه اورو. زموږ د ژبو ادبیاتو څانګه کې ځینې مسایل چې تدریسیږي تر ډیره پورې عمومیات دي. په ادبپوهنه کې موږ عمومي غږیږو. مثلا موږ یو مضمون نه لرو چې مثال شعر پیژندنې په نام باید موږ مضمون ولرو.
نثر ته ځانګړی باید یو مضمون ولرو یا مثلا ژبه او ادب او مثال روانپوهنه ادب او ژبه یعنی دا دوه سره تړلي مفاهیم دي یو ځانګړی مضمون ورته چې ادب له ژبې سره څومره تړاو لري ژبه له ادب سره څومره تړاو لري داسې مضامین نه لرو غټه بدبختي به دلته دا ده چې زموږ لیسانس ماسټري او ډاکټورا په ټولو کې عمومیت لوستل کېږي دا ډېر اوسنۍ نړۍ اوسني حالات اوسني شرایطو کې دا ډېره بده ده چې موږ ادبپوهنه او ژبپوهنه تر ډاکټوري پر یو ځای وایي دا باید بیلې وي حتی په نوره دنیا کې ژبپوهنه او ادبپوهنه بیلې څانګې دي چې هغه په عموم کې د فیلالوژي په نامه یادېږي فیلالوګي چې په روسي ورته وایي بیا دا بیلیږي چې ادبپوهنه خپل مضامین خپل کریکولم خپل مفردات لري ژبپوهنه خپل لري مننه استاد دغه برخه ته وروسته راځو چې ولې ژبه او ادبیات ولې شریک دي رښتینی صاحب تاسې تازه یو پوهنتون کې پښتو ادبیاتو برخه کې ماسټري بشپړه کړې ده یو مشکل دا چې لیسانس ماسټري او ډاکټورا د پښتو ژبه او ادب برخه کې نوې څه ډېر نه ترسره کیږي د دې لامل سره او تاسو خپل د مسلې تجربه چې تیر کړم لیسانس کې هم ماسټري کې ولې نوې څه نشته موږ دلته د دوه مهم مسایل سره مخامخ کیږو چې مخکې ډاکټر صاحب هم پر دې باندې بحث وکړي یو د ژبپوهنې برخه ده بل د ادبپوهنې برخه ده یعنی په دا ځای کې موږ په اصطلاح سره یو لوی ویشت ورلویږو په لوی سر کې دغه دوه بحثونه چې د ژبې او ادب څانګې سره ګنډي او دوی سره پیوسته کوي دلته یو لوی ویش موجود دی په پیل کې په کابل پوهنتون کې چې کله د پښتو څانګه ایجادېدله یا په اصطلاح سره کوو د ژبو او ادبیاتو پوهنځی چې ایجادېدی هلته د بشري علوم په نامه باندې دغه څانګې فعالیت کاوه بیا تر هغه وروسته د ژبو او ادبیاتو پوهنځی په مستقل ډول رامنځته شوی دی په دنیا کې چې موږ د لوی استادانو آثار ګورو هلته د ژبپوهنې برخه ځان ته یو بحث لري او د ادبپوهنې برخه ځان ته یو بحث لري ما څومره در مخه په څانګه کې د استادانو سره بحث کوي مال زه چې څونه د استادان پیژنم په پیل کې چې د لیسانس مونوګرافي وګوري او د ماسترۍ ډیزرټیشن وګوري یا تیزیس وګوري او دا رقم ډاکټرای وګوري دوی لاس و ادبپوهنې ته ورچولې دي وروسته بیا په څانګو کې دوی په اصطلاح سره بیا ژبپوهنه انتخاب کړې ده معنا دا چې دغه ژبپوهنه اصلا په د ادبیاتو کې د ساينس معنا لري ځکه فارمولیکه ده هر برخه ځان ته خپل یو خاص فارمولون لري او خپل خاص وضاحتونه لري په افغانستان کې زه فکر کوم په دې برخه کې چې کار نه دی سوی یا تر اوسه پورې چې کار سوی دی د کار برخه به وایو په دغه برخه کې چې هغه درانه او مختنم اثر څونه چې ما کتلی او مطالعه کړی دي هغه د هغو استادانو دي چې د بهر څخه تحصیل کړی دي او د افغانستان ته راغلي دي او زموږ هغه استادان چې د افغانستان کې د غدرې سری دورې بشپړې کړې دي یا د وی دورې بشپړې کړې دي معنا لیسانس هم د لې کړی دي ماستري هم کړی ډاکټرای هم کړی هغه متاسفانه نه وی شي نه لري یوازې په دوی کې هغه استادان برلاسي دي چې د نورو نړیوالو ژبو سره لینک لري په افغانستان کې کتر اوسه پر دې برخه کار نه دی سوی یو عمده مشکل زموږ د کریکولم دی په کریکولم کې موږ لوی مشکلات لرو ما لیسانس هم په افغانستان کې دا دی وکي او ماستري هم په افغانستان کې وکړله ځینې ډېر جالب شان او ما ویل چې په ماستري کې ولې ماته دا شان وایي فرض مثال یو مضمون ما درلودي دغه په نامه باندې د ګرامر لیکنې دغه تیوري و د ګرامر لیکنې په تیوري کې ما 2 ورځې درس نه دی ویلی ما ته بیرته دغه فونیم وایي دغه مورفیم راته وایي او دغه سنټکس راته وایي نحوه را وپیژندل زه دې تیاریان وم چې ما خو فقط دغه لري و چې په اصطلاح سره په لیسانس کې مې استاد نه ولیدلی د لیکوال مې نه ولیدلی د اثر لیکوال مې نه ولیدلی په ماستري کې مې دغه اثر لیکوال هم ولیدی چې لیکوال بر خپل مضمون په خپل ماته تدریس کوي دغه تفاوت ما ولیدی یو مشکل چې ماته معلوم سو هغه دی چې متاسفانه زموږ د استادان یو ډېر په خواني استادان دي نوی ځوانان استادان چې په نور دنیا کې تحصیل وکي که دغه سي استادان خپل تجربې شریکي کې خاصتا د کریکولم په ارتباط باندې ناشتي وکي او په مفرداتو کې اصلاحات راسي په کریکولم کې اصلاحات راسي چون دا اوس فل حالم چې مشتس خبرې کوو یو څه مده درمخه د ښوونې او روزنې د پښتو څانګې کریکولم بشپړ شوی دی او اوس فل حال د ژبو ادبیاتو په فاکولټه کې دغه پښتو څانګې پر کریکولم باندې بحثونه روان دي په لوړ ذکر وزارت کې خو په دې
برخه کې ډیر باید کوشش پر دی وسی چې هغه استادان چې هغه نور هیوادونه لیدل دي په هغه هیوادو کې خاصتن د ژبو برخه هم لیدل ده او د پوهنې برخه هم لیدل ده په دې کې تغیرات راسي. موږ تر اوسه پورې په خپل کریکولم کې عروض تدریسو در حال چې عروض د عربي ادبیاتو لپاره یو جوړ شي دي. په پښتو ادبیاتو کې په زور زموږ شاعران دا شی تطبیقي یا زموږ د پوهان دا شی تطبیقي. دا رقم ډیر په دغه ادبي فنونو کې داسې ډیر د غسته صنعتونه سته چې موږ قصدي شاعرانو کوشش کړی چې هغه لپاره نمونه پیدا کړي کني پښتو شاعري کې دغه تطبیقات سخت دي. ډیر مننه. اوس په استاد عمل تر شو استاد تاسو په جپوهني برخه کې ډاکټرا په بهر کې وکړه. دغه لک توپیر باندې راته وغږیږي د نصاب او د کریکولم مخکې بل استاد می اشاره ورته وکړه. حالته په دغه جبه او ادب برخه کې د کریکولم څه ډول نصاب څه ډول کلک پرتلنه وکي افغانستان سره. ما مخکې خبره کې ویل چې حالته فیلالوژي په نامه پوهنځي ده. په دغه پوهنځي کې بیا مختلف څانګې دي چې په دې کې د فیلالوژي بیا په نور نړۍ کې دوی په دوه برخو ویشل ده. په خو داسې مفکوره موجوده په فیلالوژي کې چې ټوله تاریخي یا اجتماعي ټول علوم تر فیلالوژي تر چتر لاندې راتلل، خو په وروستیو کې دا برخه ور ځانګړې سوله ژبو او ادبیاتو ته. دا پوهنځي په دې پوهنځي کې بیا د ژبو څانګې بیل دي او د پوهنې څانګې بیل دي. یوازې په هغه پانتون کې چې ما خپل ډاکټرا بشپړ کړل د ژبپوهنې نه ډپارټمنټ و، یعنی نه څانګې د ژبپوهنې به د پوهنې څانګې خپل وي چې هغه زموږ څخه بیا اته په بیل بولاک کې وي بيخي موږ هغه سره لیدل نه. نو دوی خپل منځ کې دا سره ویشل دي چې حالت مثلا د لیسانس څخه د ژبپوهنې څانګې بیل دي. یو څوک بیا انتخاب کوي چې ژبپوهنه انتخابي ژبپوهنه ته په ژبپوهنه کې مثلا د مختلفو څانګو نمونه کوم د ژبې تیوري د خپل یو څانګه و د څانګې زموږ په پانتون کې ولستانه استادان درلودل. مثلا د عمومي ژبپوهنه د څانګه و، پرتلیزه ژبپوهنه خپل څانګه و، تاریخي ژبپوهنه څانګه و، دغه سوشل لینګویستیک د خپل څانګه و، مثلا سایکو لینګویستیک خپل څانګه و. د توارته نور څانګې جوړ شوی چې د هر څانګې لپاره خپل مفردات خپل مسائل جلا و. یعنی نړۍ دومره ژورتل چې په ژبپوهنه کې دوی نه لاس څانګې ډپارټمنټونه لري. همداسې ادبپوهنه ته مثلا د شکسپیر د ژوند مسله د خپل ډپارټمنټ یو څانګه و، د ټول مطالعه کوله. موږ په افغانستان کې لباده مرګه ټول عمومي وایو. زموږ چې کله د ادبیاتو د ژبو ادبیاتو لڅانګي یو محصل فارغي هغه ټول ګډوډي، هغه دومره ګډوډي چې هغه نه ادبپوهنه په مسایل شو پروپوسوي نه د ژبپوهنه په مسایل پروپوسوي، ځکه دا بیل لارې دي بیل مسایل دي. اوس ادبپوهنه کې زه ډیر نه پوهیږم، ژبپوهنه کې دا مسلک ګرځیدلی زموږ لپاره. نو زموږ وړاندیز ده چې موږ باید د ملګرو سره دا بحث کړی دی، دلته په څانګ کې بحث کړی دی چې موږ باید دا څانګې بیل کړو. مثلا زه تاسو ته وایم چې مثال کله ژبپوهنه څانګه بیل شي، په ژبپوهنه کې موږ ژبپوهنه پیژنو، د ژبپوهنې او د ژبې او تفکر اړیکه، د ژبې او روانپوهنې اړیکه، ژبه او ادب دا څلور مضامین ته مسلکي ولري. روانپوهنه باید په ټولو اته سمسترونو کې تدریس شي. مثلا فلسفه اساسي مضمون دی یو عالم د لپاره. موږ فلسفه اصلا لرونه، فلسفه کې ځینې خلک غلط مفهوم اخیسته. موږ لرو د زده کړې فلسفه لرو. یو سوادار سړی باید لږ د فلسفې په اساساتو باندې پوي. لباده مرغه دا مضمون موږ په نصاب کې نشته، بيخي نفسوي دي. دا مسایل مثلا نړیواله ژبه، یو لوستی انسان په 20مه پیړۍ کې لږ باید په نړیواله ژبه باندې پوي. ځکه په اته سمسترونو کې موږ وایي اته سمسترونو کې پرله پسې باید یو نړیواله ژبه تدریس. موږ نه مشخصو چې کومه خو نړیواله ژبه باید یو محصل چې پرېږي زده وي. نو دا هغه ستونزې دي چې موږ په نصاب کې موجود دي، باید اصلاح شي. او دا په خونه کې مثلا په ادبپوهنه کې موږ خوشحال پیژندنه لرو. خوشحال پیژندنه په اته سمسترو کې یو مضمون ورته ویل کېږي. خوشحال پیژندنه یو بحر دی. مثلا خوشحال پیژندنه موږ کولای شو چې د روسي د پوشکین سره مقایسه کو. پوشکین دوی د پوشکین لپاره بیل څانګه لري چې په کې واځي د پوشکین پر شعر، دغه پر ژوند، دغه پر تاریخ، دغه په پنځونو باندې بحث کېږي. کله چې د پوشکین متخصص د ادبیات پرېږي هغه د پوشکین په اړه پوهیږي. موږ خوشحال پیژندنه یو موضوع، خوشحال پیژندنه باید په څو کریډټونو په مختلفو سمسترونو کې تدریس. د خوشحال پیژندنه د خوشحال بابا سیاست، د خوشحال بابا پنځونی، دغه پر شعر په مختلفو باندې بحث وشي. دا ستونزې موجود دي، باید اصلاح شي. ډیر مننه استاد. رښتینی سپ تاسو ترازو
یو بل ستونزه ده زموږ په ټولنه کې چې هغه محصلین چې له ژبې او ادبیاتو پوهنځي نه فارغېږي یا مشخص ښوونې روزنې پوهنځي کې پښتو څانګه وي ډېره تمه دا کېږي چې یا باید لیکوال واوسي یا شاعر واوسي یا ژورنالیست واوسي نه دا د دوی تقریبا هغه لاسته راوړنه د عملي کار دی ډېر کم پکې استادان شي خو ولې موږ چې وینو ډېر کم محصلین داسې فارغېږي چې په دغه برخه کې ډېر معلومات نه لري یا عملي ډګر ته نشي ورتلی فکر نه کوي دا ستونزه باندې صاحب پورې تړل دی یا عملي کار ډېر نشته په پوهنځیو کې په لوی سر کې عادل صاحب د مکتب څخه د پښتو مضمون سره ډېره نازواني کیږي په مکتب کې معمولا هغه استاد چې بیچاره پر نورو مضامینو باندې لاسبره نه وي پښتو ته یې راټیله کوي په پښتو کې هم دی بیچاره د املا لیکلو توانایي نه لري ما د مکتب زده کړې لیدلې دي ما په پوهنتون کې وضعیت لیدلې دي ما په ماسټرۍ کې وضعیت لیدلې دي خپله د منهج د استاد د 4 کالو 5 کالو تجربه لرم په مکتب کې زموږ د پښتو مضمون سره ډېره لوی نازواني کیږي یعنی معمولا هغه استاد چې په اداره کې پاتو تر ټولو پاتو ټمبل هغه پښتو مضمون په لاس ورکوي نو پښتو د دغه ځای څخه خپل حیثیت معلوموي دوی داسې فکر کوي چې پښتو خو زموږ ژبه ده او په پښتو کې موږ توان لرو چې هغه تدریس کو در حالي چې تر ټولو لوی ظلم دلته کیږي نو بحث په دې ځای کې دی عادل صاحب چې زموږ دغه تعریفات سم نه دي زموږ په اصطلاح درک سم نه دی په کانکور کې موږ ته هغه محصل په اصطلاح سره پښتو څنګه انتخابي چې هغه نور په بدن کې دا شومنه په ذهن کې شومنه نور نه پاته دی په دې پوه دی چې یوازې کوم ول نو د پښتو ادبیات ووایم یعنی زموږ دغه فلټر په کانکور کې ډېر غلط فلټر دی چې یوازې کښته نمره هغه د ادبیاتو پر انتخاب شوی ده نو تاسو اوس فکر وکړئ دا ژبه د مور حیثیت لري د مور سره بې پروايي باید ونشي دلته لکه ډاکټر صاحب چې ویل لکه تاسو چې کوم اندېښنه لرئ متاسفانه زموږ په کریکولم کې ښه وضاحتونه نشته زه دا اوس فی الحال په دې پوهنتون کې 2 اساسي مضامین تدریسوم یو په هغه کې ژبپوهنیز مضمون دی چې فونولوژي ده او بل د پوهنې یو مضمون دی چې هغه متون دی یا متن پوهنه ده نو د متن پوهنې 3 سره برخې زه دا اوس په اصطلاح دلته تدریسوم ام لرغونې دوره ام منځنۍ دوره ام معاصره دوره او فونولوژي هم تدریسوم په فونولوژي کې به یو بحث ترته وکم فونولوژي تر اوسه پورې موږ ډېر د قدماو په ډول دا اوس پیژنو فونولوژي یوازې موږ وایي ارزښتناکه غږونه مطالعه کوي در حالی چې په فونولوژي کې بیا زموږ په افغاني ویش کې زموږ په پښتني ویش کې موږ داسې ویشلې دی چې د فونولوژي بیا دوې څانګې لري یوازې څانګه چې ده فونوټکس ده او بله څانګه چې ده فونیمکس دی نو په د فونوټکس کې بیا موږ بیرته دا خبره خرابه کوو موږ وایي په دې کې ټول اوازونه مطالعه کوو انسان د بیلابیلو غږونو یا د خورا ډیرو غږونو د استلو توانایي لري نو الته محصل ورکسي چلته خو ساز د په فونولوژي کې ول چې ارزښتناک غږونه با معنا غږونه او دلته بیا په دایو څنګه کې بیرته ټول غږونه وای او په فونیمکس کې بیرته دا در حالي چې دا دوه اصطلاحات جلا اصطلاحات دي فونولوژي اصلا معادل د فونیمکس دی یعنی په دغه فونولوژي یا فونیمکس کې ارزښتناک غږونه مطالعه کیږي او فونیټکس بیا ټول غږونه دي چې په هغه کې بیا موږ وایز غږونه لابراتواري غږونه یا فزیکي غږونه جلا مطالعه کوو په هر صورت زموږ د بحثونه چې دي دا ډیر زاړه بحثونه دي ډیر پخواني بحثونه دي تر هغه چې زموږ استادان خاصتا د کابل پوهنتون څخه د ډاکټورا پروګرامونه دایریږي یا د اوس علوم اکاډمي په افغانستان کې داسې پلان لري چې ډاکټورا پاله کې زه وایم چې دا لوی ظلم دی د پښتو ادبیات سره لوی ظلم دی چې موږ دلته ډاکټورا استادان ته ورکو یا په پېښور کې ورته ورکو په دغه سیزونو ځایو کې چې زه څونه معلومات لرم فقط سند ویشل کیږي متاسفانه زموږ دغه استادان دغه لوی استادان چې په اصطلاح سره لوړې رتبې لري عالی تحصیلات لري د تحصیلاتو نور پر خلاصي دا که اوس وګورئ پر نړیوالو ژبو کې پر هیڅ یوې تسلط نه لري که ورته ووایې په اصطلاح سره په انګریزي نه پوهېږي په عربي نه پوهېږي دا لوی مشکلات دي تر څو چې موږ په دا ژبو کې چې دی عادل صاحب مشران یو کشران سته پښتو ژبه د علومو د نګاه څخه کشره ژبه ده نو موږ باید د مشرانو ژبو څخه استفاده وکړو خاصتا په ژباړو کې ډېرې محتاط ژباړې وکړو تالیفات او تصنیفات او ژباړو ته ډېر دغه ورکړو تر څو زموږ دغه کریکولمونه تکمیل سي د مفرداتو په لحاظ تکمیل سي او ډېره مننه ډاکټر صاحب وروستۍ پوښتنه داسې نه وکړو دلته څو موضوعات دي چې یو تخصص دی یو کریکولم دی یو عملی کار دی مشخص که دغه ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته راشم دغه برخه ته راشم یعنی یو ستونزه دا هم ده چې موږ هغه متخصص استادان ډېر نه لرو یا ډېر کم لرو لکه مخکې استاد رښتیني اشاره وکړه چې زه ماده پوهنه کې تدریس کوم ژبپوهنه کې او دې لامل دا چې دا دواړه ګډ ویل کېږي دلته پوهنتونو کې
تاسو مخکې نصاب باندې بحث وکړو مشخص د غستون څنګه حلېدل شي چې موږ مثلا ټولنې ته تولید وړاندې کوو که موږ د ادبیات پوهنځي نه محصل فارغ دی بیا ورتیا سره فارغ شي مشخص څه وایي تاسو د ستونزې څنګه حلېږي یوازې کریکولم حل لري د نور وړاندیزونه لري یو خو هر څوک استاد کېدلی نه شي که اصول تطبیق سي استاد هغه څوک کېدای شي چې هغه د پوره وړتیا څښتن وي او په نور نړۍ کې استاد لږ ته لږ باید ډاکټورا ولري استاد کېدای شي خو هغه معیارونه دلته زموږ وضعیت او مسایل ته په کتلو سره هغه مسایل دي په نور نړۍ کې چې څوک استاد کېږي هغه د ښوونځي له دورې څخه تر تعقیب لاندې وي په لیسانس دوره کې ماسترۍ کې پر د باندې سرمایه گذاري کېږي څو د پانتون استاد کې هغه مسله ده موږ که هغه معیار ته راسو استاد کې باید ستونزه نه وي خو له بعده مرغ زموږ په ټولنه کې د مسایل شته چې استاد مو ډېر مسایل کې مسلکي نه وي یو دغه تشه ده چې په ټولنه کې موجوده دومره دا ده چې که یو محصل څخه موږ دا هیله لرو چې د لیسانس فارغ شي او د لیکوال شي دا توقع په اوسني نصاب کې سم نه ده ځکه یو محصل د اته سمسترو په لړ کې د په لومړي سمستر کې ادبپوهنه وای بیا تر اتم سمستر پورې د ادبپوهنې مسایل څخه د لري کېږي مثلا لیکوالي یو غواړي چې یو لیسانس مور لیکوال سي هغه په ټول سمستر کې یو سمستر کې د لیکوالي وای یا کراسو مثلا ژبپوهنې موضوعات تراسو مثلا موږ وای چې ژبپوهنه کېدای شي چې دغه محصلین که موږ ګاډه وړه ورته وای ادب او ژبه یو ځای ورته وای د دې څخه به ځینې محصلین ژبپوهان د ژبې سره به علاقه پیدا کړي د ژبې کې به کار کوي ځینې د ادبپوهنې سره نو یو څوک به څنګه ژبپوه په ژبني مسایل پوه چې هغه په ټول سمستر کې ژبپوهنه یو ځل وای بیا د ژبپوهنې تر ټولو لوی څانګې چې هغه تاریخي او مقایسوي او تشریحي ده هغه فقط د یو برخو په توګه د یوای مطالعه کوي نو زه وایم چې دلته ستونزه په نصاب کې ده ما مخکې درته چې ګډوډي ده یو محصل څخه لار ورکېږي چې یو ځل د ژبپوهنې ته ورسي زموږ ډېری استادان وسم چې د ادبپوهنې او ژبپوهنې په توپیر باندې له بده مرغه نه پوهېږي چې ادبپوهنه زه دا وایم زه په ادبپوهنه باندې نه پوهېږم زه زما مسلک ژبپوهنه په ژبه کې باید کار وکړم نو په اوسني حالاتو کې اوسني مجبوریتونو کې چې باید د اصلاح سي هر استاد باید د خپل خوښي وړ هغه چې د تخصص په کې کړی دی هغه مضامین تدریس کړي زه ادبپوهنه تدریسولای نشم نه پوهېږم مثلا ډېری یو څوک دی چې هغه ژبپوهنه باندې نه پوهېږي هغه څوک به هغه څه تدریس کړي چې په هغه تخصص وي کولی شي انتقال کړي اما په دې کې باید تر ټولو اساسي د حل لارې دا ده چې موږ ادبپوهنه او ژبپوهنه سره بیل کړو او دې باندې باید کار وشي او دا کار کېدی دا به موږ تعقیبوو انشاءالله دا کار به کوو چې موږ دا دوی څانګې سره بیل کړو بیا چې څانګې بیل شي بیا د یوه ادبپوهنې د مضامینو ډېرښت خپله رامنځته کېږي یو محصل خپله پوهېږي چې ادبپوهنه ژوره ووایي ادبپوهنه ښه ووایي که ژبپوهنې ته ولاړ شي هغه کولی چې ژبپوهنه ښه ووایي ژورې ووایي چې فارغه شي بیا هغه څخه د کار تمه کېږي او که زده نه وي بیا ګیله ځینې کېږي دی باید ووایي زده شي د هلمند د پوهنتون د پښتو ژبې او ادب د استاد نور احمد ایمل او د همدې پوهنتون د پښتو څانګې د استاد نذیر احمد رښتینی څرګندونې مو اورېدې